اینا بنام عود هندی، اینا ما از مالزی میاریم. خب از مالزی میاریم. اینا بسیار قیمت سودا میشه، مشکل نیست. اینا ما 100 ریال، 200 ریال، 300 ریال سودا میکنیم. خب فهمیدین؟ گوش کمتر واسه بین است. بس دجال میسته، 24 ساعت میسته جان. کدام اطراف خوب از اطراف خود زیاد موندی؟ اطرافی که ما که زیاد سودا میکنیم. یکی از این سگ زمزم. بله. یکی دیگه است به نام روضه. بله. یکی دیگه به نام مسک المدینه. مسک المدینه. اینمی سه تا بسیار زیاد میشه. یعنی بهترین عطر است. بهترین عطر اینمی ناست. این باز در مدینه پیدا میشه در مکه پیدا میشه؟ نه، از این در مدینه هست در مکه هست. خب. اصلی عطر از خود مدینه است. ما بایش 20 ریال، 40 ریال، 60 ریال سودا میکنیم. خب این طرف کی شام میشه؟ خب. وطن دارید باز وطن دارید چند میدی؟ تو مشکل است برش مفت میدم اگر بکنم. آها. نامتان چی است؟ ما عبدالعزیز است. از کدام ولایت؟ ما از تخار است. بعضی دوستان میگه که می خود یه طور میگه عطر چی جور میشه؟ می خود اگه بگی امی عطر از چی جور میشه خود؟ عطر این روغن است. اصلا روغن است. فهمیدین؟ ما بعدی اینمی موادی امی گل میبردیم زیاد. مقصد الکحول او نداره. فهمیدین؟ همش روغن است این عطر. اصلی همش اوریجینال امی روغن میاد. کله چې تاسو سعودي عربستان ته راځئ نو د ځای څخه عطر خرما او زمزم دغه درې شیان اکثریت خلک وړي خو دلته چې لیکلي دي مرکز التجاري طیبه مرکز طیبه التجاري یعنی طیبه شاپینګ سنټر نو موږ دلته ځو زموږ یو افغانی ورور ده چې د تخار ولایت ده موږ ته دلته په څنګه ګورې امید هاشمي دا زموږ ملګری د میمنې د فاریاب څخه ده دی لیدلی و موږ ته ویلې چې ملګری م ده وطندار مو ده کله چې ما ورته ویل ډېر انسانیت وکړم نو ځو طیبه تجارتي مارکیټ ته او عطر واخلو ځان ته باب نمبر 301 نمبر کله که تاسو راتللی د حرم شریف ته مخامخ مرکز تجارتي طیبه ده دویم منزل وقت اذان شد وقت بخیر دوستان خدای که چروغ جوړ اوسئ او د صحت په جامع سنبال اوسئ اتولا وردګ مې افضل بیال عبدالرزق څخه ستاسو په چوپړ کې حاضر یم دوستانو کله چې تاسو سعودي عربستان ته راځئ نو د ځای څخه عطر خرما او زمزم دغه درې شیان اکثریت خلک وړي خو دلته چې لیکلي دي مرکز التجاري طیبه مرکز طیبه التجاري یعنی طیبه شاپینګ سنټر نو موږ دلته ځو زموږ یو افغانی ورور ده چې د تخار ولایت ده موږ ته دلته په څنګه ګورې امید هاشمي دا زموږ ملګری د میمنې د فاریاب څخه ده دی لیدلی و موږ ته ویلې چې ملګری م ده وطندار مو ده کله چې ما ورته ویل ډېر انسانیت وکړم نو ځو طیبه تجارتي مارکیټ ته او عطر واخلو ځان ته نو دوستانو له موږ سره پاتې شئ موږ د حرم شریف ته داخله کیږو یعنی باب چې دا په باب نمبر 301 نمبر کله که تاسو راتللی د حرم شریف ته مخامخ مرکز تجارتي طیبه ده دویم منزل یعنی کله چې تاسو غواړئ ننوځئ دلته او اول منزل نه دویم منزل ته پورته کیږئ نو عربو کې زمونږ افغانانو ستونزه دا ده چې مونږ کله پښتو فارسي ته نه پوهېږي اکثریت زمونږ افغانان چې راځي هغوی بیا په انګلیسي نه پوهېږي نو اکثرت عربیان چې دي بیا هغوی په انګلیسي او په عربی باندې خبرې کوي دا اول پور ده امید جان چند منزل میریم؟ صحیح صحیح دوستا قدرمندونکو زمونږ ملګری په فارسي نه پوهېږي پښتو باندې البته نو دا زمونږ رهنما ده نو دا ځي مونږ ته راښیي هغه ځای چې څوم منزل ده ځکه ځای لیدلی او ور به شو هلته به خپل دغه کوم شی چې زمونږ په کار دي هغه به راواخلو بیا یې فکر کوم
اول هغه و خدای اول دویم منزل دویم منزل څنګه چې تاسو ګورئ ډېر لوی مارکیټ ده دویم منزل راغلو دویم منزل ته د هر ځای اصلا چې دا پاکستان د سعودي عربستان کې یو قانون دا ده چې هغوی چاته ویزه نه ورکوي اقامه نه ورکوي مجبوره څه وختینې اقامه ورکوي دا معدل عبدالغنی عایشه سلام خوب هستی؟ صاحب خوب است بخیر هستی؟ یک شما؟ از کجا هستی؟ افغانستان افغانستان یادر خوب هستی؟ صاحب خوب است بخیر هستی انشالله جور هستی؟ عطر کار داشتیم عطر کار داشتیم؟ وقت اذان شد سلامونه وخت بخیر د ابداري یوټیوب ټولو لیدونکو خدای دې چې روغ جوړ اوسئ زه مدینې منورې ښار کې یم او دا ځای چې دا ځای به داسې نه پوښتنه وکړي ځکه د پښتو نه پوهېږي وطندار مو ده عایشه سلام سلام خوب هستی ساعتان خوب هست امی ما که هستیم این منطقه با نام چی یاد میشه؟ با نام مرکز طیبه مرکز طیبه طیبه منو برای حرم هستیم خب منزل چند است؟ منزل آخر خب نامتان چی است؟ ما عبدالعزیز هستیم از کدام ولایت؟ ما از تخار هستیم از تخار هستیم چند سال میشه که اینجا آمدید؟ ما میشه 45 سال میشه 45 سال عربی پیدا شدیم خود دیگه عربی دیگه بلد است دیگه بلد هستیم اقامه افغانستان داری؟ بله خب چند سال میشه کاربار عطر میکنی؟ تقریبا 3 سال میشه خب امی بعض مردمای ما که از افغانستان میای بازوا سر عطر نمیفهمن میگه اون مرکز طیبه منزل تو و در این منزل که از وطندار مازولات تخار است دکان وطندار است چیزی که بکار داره مشکل نیست بخیر سلامت باشی کدام اطراع خوب از اطراع خود زیاد موندی اطراعی که ما که زیاد سودا میکنیم یکی از این سگ زمزم به نام زمزم بله یکی دیگه است به نام روضه بله یکی دیگه به نام مسک المدینه مسک المدینه اینمی سه تا بسیار زیاد ترین شما یعنی بهترین عطر است بهترین عطر اینمی ناس این باز در مدینه پیدا میشه در مکه پیدا میشه نه در مدینه هست در مکه هست خب اصل عطر از بخود مدینه است خب بازی چند است به خاطر که باز نه میفهمم یه خود جای شک ما بایاش 20 ریال 40 ریال 60 ریال سودا میکنیم خب این طرف کی شام میتونه خب وطندارایت باز وطندارایت چند میگی که مشکل است باشه مفت میدم اگر بکار آها نه صدقه باش سلامت باشی زنده باشی دیگه جان سپاس دوستای عزیز جمالدین به نام سید هم مشهور است و به نام خوجه هم مشهور است دیگه دوستای عزیز دیگه کدام قطعه عطر داری بغیر از این عطر اسپری خودتون داری یعنی تمام عطر مربوط میشه تمام یعنی عطر اگر اسپری بکنیم برات میره مشکل نیست بعضی عطرای یعنی کعبه داریم عطرای عود میگن رنگ اینا به نام عود هندی اینا ما از مالزی میاریم از مالزی میاریم اینا بسیار قیمت سودا میشه مشکل نیست اینا ما 100 ریال 200 ریال 300 ریال سودا میکنیم فهمیدین گوش کمتر واسبین است بس دجال میسته 24 ساعت میسته فهمیدین بله یکی از این عود است یکی از این عود است سیوفی است چی میخری بهترین عود در دکان است قیمت سیوفی یکی عود سیوفی میگن یکی عود هندی میگن بعضی دوستان میگه که می خود عطر میگه عطر چی جور میشه می خود اگه بگی امی عطر از چی جور میشه خود عطر یعنی روغن است اصلا روغن است فهمیدین ما برای نمی موادی امی گل میبریم زیاد مقصد الکحول او نداره فهمیدین همش روغن است این عطر اصلی همش اوریجینال امی روغن میاد تشکر جناب سیدی صاحب خوش باشی بخیر باشی دیگه ان شاء الله ما وطندارا بخیر دعوت میکنیم بخیر باشی سلامت باشی دوستای عزیز دوستانو مونږ د یو وطندار په دکان کې و چې جمالدین سعدي مرکز طیبه زه ان شاء الله دغه ځایونه هم دروخم او چې دویم منزل کې ده تاسو کولای شئ دا ځای پیدا کړئ او خپل دغه امکانات ته واسي کول ته لیکل دي ام ای ام هي علا میم دال عبدالغنی
نو دغه دکان ده چې دلته راشئ د وطندار سره به ستاسو خپل ټول لوازم پوره کړي. خوشحال باشئ بیدر، بخیر باشئ، خوش باشئ، خداحافظ، سلامت باشئ، انشاءالله باز میبینیم.